يا عم وشيو خبره والله كدي دي تاسي دي عمر رضي الله عنه توهين كويه، تاسي دي صحابه وتوهين كويه، تاسي دي امهات المؤمنين وتوهين كويه. يا وادي ناس فدي عقيده باندې دي ځان خبر کړه. دا دي تا فيلسوف الفقهاء وفقيه الفلاسفه اغدر تواي واي ان القران الذي بين اظهرنا ليس بتمامه. دغه قران عظیم شان سوی وسله موږ مسلمانان وسره دا وای پر قران نه څوک سکرین ریکارډي لدغه ځای نه دی سکرین ریکارډ کړي او یا دغه خبره تر ډیرو مؤمنانو بیا رسي ورسته. دوستانو د قران عظیم شان په اړه باندې د دې خلقو عقیده، د دوی د ملایانو، د دوی د محدثینو، د دوی د مراجعو، د دوی د مذهب، د دوی د مذهب د قران په اړه د دوی عقیده څه شي ده؟ د دوی له کتابونو نه به اوس همدا په لسګونو کتابونه معتبرو کتابونو نه به دا زه درته را اخلم او تر یو ځای پورې به ان شاء الله رسیږو. خدای جل وعلا مو آباد سرلوړي او قدرمن عزتمن ولره. دا کافی کتاب د تر ټولو معتبر کتاب د دوی. د کولینی دا د روایتو اول کتاب د دوی او د دغه کافی په اړه باندې وای د موږ دولسم امام وای دوی وای سي دا کافن لشیعتنا د موږ د شیعو د پاره وای کافی کتاب ده. په دې کتاب کې مجلسی د دوی بل ملا ده 14,000 روایتونه په دې کتاب کې دي. بیا هغه بیا دا چڼکړي دي په دې 14,000 کې تقریبا 1.5 روایتونه صحیح دي، نور وای صحیح نه دي. خو خیر به هر حال دغه الکافی دا صحیح روایت ده. د کافی دوم جلد مسلمانانو، دوم جلد 433 صفحه ده. 433 صفحه ده دوم جلد. په دې کې مسلمانانو روایت راوړي چې کله وخت کې علي رضی الله عنه قرآن کریم ولیکل، پیغمبر علیه الصلاة والسلام له وفات نه وروسته چې علي رضی الله عنه قرآن کریم ولیکل، بیا همدغه قرآن کریم صحابه ورته راوړل. کله چې صحابه ورته راوړل بیا له هغه نه وروسته صحابه ته علي رضی الله عنه ویل چې دغه قرآن ده چې څنګه نازل شوی د ما لیکلی ده. وای صحابه ورته ویل چې د تا قرآن ته موږ ضرورت نه لرو، د تا قرآن ته موږ څه شی نه لرو، ضرورت نه لرو. نو وای په دغه وخت کې علي رضی الله عنه ورته ویل چې والله ما ترونه، دا روایت زه درته ووایم، أخرجه علي عليه السلام إلى الناس. صحابه وته ديخ صحابه نوي خلق واي قال سي واي دايب فارغ سو دي قرآن عظيم شان لليكلونا نورتوي ويلسي هذا كتاب الله عز وجل كما أنزله الله على رسوله صلى الله عليه وآله. نوي ما رأي جمع كان دغه قرآن سي رسول الله را نازل سوي ده. وفقالوا دي صحابه ورتويل سلمو سره مصحف قرآن ستا لا حاجة لنا، دي موږ ضرورت نسته دي تا قرآن ته. فقال علي رضي الله عنه ورتويل أما والله ما ترونه بعد يومكم هذا أبدا. لما دي وي قسم بو الله وي صدق قرآن لنن ورستا تاسو بيو نقوري. امام علي رضي الله عنه أما والله ما ترونه قسم بو الله سلنا بعد بيو نقوري أبدا هميشا. أو كلا وقسي يقوم القائم فإذا قام القائم قرأ كتاب الله عز وجل على حده وأخرج المصحف الذي كتبه علي عليه السلام. مهدي سي كلا راسي دي سكم دولسم مهدي ده أغاسي وي كلا راسي أغا بوي دغا أصلي قرآن ورسل راولكم سي إمام علي دي كان لكم كتاب ده الكافي أول حوالة نو ای مسلمانانو دغه قرآن سوس له مسلمانانو سره پروت ده. دا کوم قرآن دی په دې اړه اوس کتابونه درته ښکاره کوم. کوم قرآن ده تحریف شوی،
تغییر سوی چنجز سوی نو یو د سور خط اشاره خو راپورته کړه رب دې رحم وکړي خیر به هر حال ګوره کوشش وکړئ لایف در سره پورته کړئ جزاکم الله خیر دا بل کتاب ده الحدائق الناظرة في أحكام العطرة الطاهرة الفقيه المحدث الشيخ يوسف البحراني دا ما يقدي خلاص ده الفقيه المحدث الشيخ يوسف البحراني فدي كتاب كده سواي يوصل نوي صفحة ده يوصل نوي صفحة ده باس بتاسي ورتقوري ثاني عظيم شان سنن موجود ده داوى إمام علي عليه السلام ندى لكلي بل داوى دريو خلفاء الراشدون لكلي دريو خلفاء على أنه جمع الخلفاء الثلاثة دريو خلفاء وأما القرآن الذي جمعه علي عليه السلام فلم يخرج ولم يظهر لأحد حتى يقوم القائم عليه السلام اغا قرآن سي علي رضنه لكلي ده نه چاته ورخکارا کړی ده نه چا لیدلی ده نه یې رایستلی ده تر څو چې مهدي راځي 12 راځي کله چې 12 راشي هغه به هغه قرآن ورسره راوړي اصل قرآن خير الله يعني امام علي رضي الله عنه العياذ بالله لدي امت سره دومره بې وفایي کړې ده چې هغه اصلي قرآن یې ترېنه پټ کړی ده نه چاته ورښکاره کړی نه لیدلی مخکې مې درته چې ګورې دا سکرین چې زه ښکاره کړم لایف درنه خرابېږي خو زه نه پوهېږم چې یعنې پرېږدم دا خپرونه په دې ځای هم بس قاری صاحب دا ملګري خلاص وکړئ تاسې ګوره بیده مه کښېنئ دا شیرینګ ته هم کش ورکړئ سکرین ته سبا د بل ورځ دپاره بیا دا لایفونه چې بیا بېرته خرابېده کښې خو اوس بیا لا بند کړم نو که پاتې شي هم قاري صاحب دا خپرونه د سبا دپاره به بهتره دا ملګري مې خلاص نه کړي ښه قدرمندو دوستانو دا د دوی معتبر تفسیر ده په تفاسیرو کې تفسیر الصافي لاندې ورته وګوري فیلسوف الفقهاء وفقيه الفلاسفه فیض الکاشانی دا هغه تفسیر ده تفسیر الصافي د ده په اول جلد کې خپل همدغه مفسر تفسیر لیکونکی وایي دغه فقيه ملا وایي وای دې ته مې ولې د صافي نوم ورکړی په دې خاطر مې د صافي نوم ورکړی ده چې په دې کې کمزوري خبرې نشته صفا ده له کمزورو له دروغو له دې ټولو شیانو نه صفا ده ښه تفسیر الصافي ده د دوی تفسیر ده په دې کې څه وایي مسلمانانو ښه راته غوږ سئ اقول دا فیض الکاشانی وایي له دغه ټولو روایتونو نه او لنور روايتنا من الروايات من طريق أهل البيت عليهم السلام مخي روايتنا راوړي وایي لدغ روايتنا او لنور روايتنا سلا طريقة دي أهل البيت عليهم السلام راغلي دي غوغ سيرة غوغ إن القرآن الذي بين أظهرنا ليس بتمامه دغ قرآن كريم سوى مسلم لمسلمانان وسره داوي پر قرآن نده إن القرآن الذي بين أظهرنا دي مو بلاسونو كيسدا مو مخ كيسدا ليس بتمامه كما أنزل على محمد صلى الله عليه وآله وسلم داوي أغا قرآن ندا كم سوي محمد رسول الله برر نزل سوي داوي أغا قرآن ندا بل منه ما هو خلاف ما أنزل الله فدي قرآن کی وای ډیر داسې شیان ستا چې هغه خلاف دی الله دی نازل کړي کتاب دی خرات متوجي سي دا بعض خلق وای قاری صاحب دا خلق لخلق عقائد بالکل په دې ځای کې به یو خبر الله جل وعلا قرآن کی وای ذلك الكتاب لا ريب فيه په دې قرآن کې شک او شبهه نست دی سوای بل منه ما هو خلاف ما انزل الله يعني په دې قرآن کې ډېرې داسې خبرې دي چې الله نه دي نازلې کړي صحابه و پکې لیکلي دي استغفر الله اوس قرآن به منې که به دا کتاب منې قرآن درته وایي ذلك الكتاب لا ريب فيه الله وایي دې کتاب کې شک نشته دی وایي نه په دې کې شک ده
دې کې داسې خبرې دي چې الله نه دي نازلې کړي، خو دا خبرې وایي پکې شته. استغفر الله. ومنه ما هو مغیر، او په دې قرآن کې ډېر څه تغییر شوي دي. محرف معنا پوهیږي؟ تحریف، یعنی کمی پکې راغلي ده یا زیاتي پکې راغلي ده. تحریف کمی او زیاتي ته وایي. تحریف شوی ده. اوس ګوره، وانه قد حذف عنه اشیاء کثیره، له دې قرآن نه ډېر شیان ډیلیټ شوي دي. استغفر الله. الله څه وایي؟ انا نحن نزلنا الذکر وانا له لحافظون. ګورې زه د صحابي خبره درته نه کوم، د رسول الله خبره درته نه کوم، د اهل سنت د علماو د قرآن خبره. الله درته وایي انا نحن نزلنا الذکر، رب العالمین جل وعلا وایي دا قرآن ما نازل کړی ده، دا قرآن ما نازل کړی ده، او زه د دې قرآن ساتنه کوم. دی څه وایي؟ وانه قد حذف عنه اشیاء کثیره، له دې قرآن نه ډېر شیان ډیلیټ شوي دي. بعضې ملګري وایي لیف خرابوي بندوي. دا بندي کړي نو، تاسو کې دومره ایمان او غیرت نشته نو خود به بندوي. او په دې کې اسم علي عليه السلام في كثير من المواضع، په ډېرو ځایونو کې د علي رضی الله عنه نوم جینې ډیلیټ شوی ده. ومنها غير ذلك وأنه ليس أيضا على الترتيب المرضي عند الله وعند رسوله صلى الله عليه وسلم. دغه قرآن چې کوم ترتیب د سورتونو د سفارو ده، وای په دې باندې نه الله راضي ده او نه رسول الله راضي ده. یعنی دوی اوس دغه قرآن ته دی وایي چې دا قرآن کلام الله ده، نو دا قرآن باندې خو الله نه ده راضي نه رسول الله راضي ده. تاسو بیا څنګه قرآن ورته وایي؟ ګورئ دلته سم ورته وګورئ، وایي وأنه ليس أيضا على الترتيب المرضي عند الله وعند رسوله صلى الله عليه وسلم. دغه قرآن په هغه ترتیب باندې نه ده کوم چې د الله رضا ده، یعنی په دغه قرآن الله نه ده راضي، وعند رسوله صلى الله عليه وسلم، او په دې قرآن باندې رسول الله نه ده راضي. استغفر الله. د تعجب خبره دلته ده، لږ را سره واورئ. دلته اوس وایي چې وایي په دې باندې دې قرآن باندې نه الله راضي ده نو رسول الله راضي ده. نو بیا یعنی په یو شي چې الله راضي نه وي، رسول الله راضي نه وي، په هغه باندې ایمان راوړل پکار وي؟ نه خیر. له ده سره دې ما خبرې دي، مسلمانانو راته غوږ له دې سره دې ما خبرې دی. وایي موږ دا قرآن منو، آیا موږ په داسې قرآن ایمان راوړی چې په هغه باندې الله نه ده راضي؟ اعوذ بالله. آیا موږ په داسې قرآن ایمان راوړی تلاوت یې کوو چې په هغه باندې رسول الله صلی الله علیه وسلم نه درازي؟ دا د تاسې فیلسوف الفقهاء فیض الکاشانی په خپل تفسیر الصافی کې دا خبره کړې ده. ورسي کتاب او جلد او صفحه مې ټوله درته وښودل. بالکل. یا عامو شیو خبره والله کې دي چې تاسې د عمر رضی الله عنه توهین کوي، تاسې د صحابه توهین کوي، تاسې د امهات المؤمنین توهین کوي. یوارې راسه په دې عقیده باندې د ځان خبر کړه. دا د تا فیلسوف الفقهاء و فقیه الفلاسفه هغه درته وایي ان القرآن الذي بين اظهرنا ليس بتمامه. دغه قرآن عظیم شان چې وایي اوس لموږ له مسلمانانو سره دا وایي پر قرآن نه ده. استغفر الله. دا دی خپل وای دی بل چا خبرم نه را نقلی. اقول وای زه وایم فیض الکاشانی وای زه وایم ان القرآن الذي بين اظهرنا ليس بتمامه. دا قرآن پر قرآن نه ده. په دې کې صحابه تحریف کړی، تغییر را وصلی او ډیر شیان جن ډیلیټ کړی دي. او دغه قرآن په هغه ترتیب هم نه ده چې کوم الله ور باندې راضي ده، او دغه قرآن په هغه ترتیب هم نه ده چې رسول الله صلی الله علیه وسلم ور باندې راضي ده. دی وایي چې له دې قرآن ډیر شیان ډیلیټ شوي دي، او الله وایي ذلک الکتاب لا ریب فیه. وایي دغه آیاتونه چینجز شوي دي. الله درته وایي کتاب احکمت آیاته ثم فصلت من لدن حکیم خبیر. الله وایي دا قرآن ما محکم، هر آیات مې محکم کړی، مضبوط کړی مې. الله په قرآن کې درته وایي لا یأتیه الباطل من بین یدیه ولا من خلفه. له یو طرف نه دې قرآن ته نه زیاتوالی راځي نه کمی راځي. دی وایي
بل منه ما هو خلاف ما انزل الله. دی قرآن کې داسې شیان سته چې هغه الله نه دي رانازل کړي. وما هو مغير محرف، او دا کې ډېر تغییر سوي تحریف سوي دي. وانه قد حذف عنه اشیاء كثيره، ډېر شیان له دې قرآن نه ډیلیټ سوي دي. دا وګوره، دا دی امدا عالم دا واخله، فیلسوف الفقهاء وفقيه الفلاسفه تفسیر الصافي. صافي په دې خاطر د خپل په اول جلد کې ورته وایي چې په دې کې د دروغو خبرې نشته. اوس براسو دی وای د موږ د عقیده نه ده. په امدغه تفسیر کې مقدمه په 52 صفحه کې، په 49 صفحه کې ایوه خبره، په 52 صفحه کې په امدغه 52 صفحه په مقدمه دی تفسیر کې وسره تغوکسي مسلمانانو. واما اعتقاد مشايخنا، دی موږ دی علماو دی مشایخو عقیده وای څه شي ده راته وګسي ای مسلمانانو، دغه عام مشایخ وتوای مسجد الله خاطر وکړي. واما اعتقاد مشایخنا في ذلك، يعني دی قرآن په باره کې، فالظاهر من ثقة الإسلام محمد ابن يعقوب الكليني، چې اول کتاب می درته ښکاره کړل کافي دی کلینی کتاب ده. دغه یعقوب الکلینی نه ده، کافي کتاب اول کتاب چې د دوی معتبر کتاب د اصول اربعه کې. دغه عقیده څه شی ده؟ وای دغه عقیده طاب ثراه انه كان يعتقد تحريف والنقصان في القرآن. دي دوی اولنی محدث، دي لوی محدث ثقة الإسلام، دلته څه ورته وای؟ ثقة الإسلام محمد يعقوب الكليني أغوي كان يعتقد التحريف والنقصان في القرآن. يعني سبدي قرآن كي تحريف سوي ده، نقصان بكي راغل في القرآن بقرآن كي دا وزدلت دي وايس دا دي تفسير خبره في القرآن ويلي كيف تفسير القرآن ويلي دي في القرآن لاندي بسرازي لأنه كان فدي خاطر باني دغه محمد يعقوب كليني ودير روايتنا په خپل کتاب کې راوړي دي، په کافي کتاب کې، في كتابه الكافي، ولم يتعرض لقدح فيها، چې په هغو کې دا نه دي ویلي چې دا دروغ دي دا خبري، مع انه ذكر في اول الكتاب انه كان يثق بما رواه في ذلك. دا پس رازي دا دي اوله دي اغه دي تاسو دي ثقة الاسلام خبر. دغه مفسر دی خپل وایسي دغه قرآن چې لا موږ سره ده دا وایي پر قرآن نه ده. بیا دلته واما اعتقاد مشایخنا، دی موږ دی شیو دی امامانو عقیده وای دا ده في القرآن، په قرآن کې دا قرآن تحریف سوی کتاب. استغفر الله. قدرمندو دوستانو، دا کتاب لیگ سم را سره نوٹ کړیا. الانتصار دی دې دریم جلده، الانتصار دی عاملی دا کتاب د سره نوٹ کړی. الانتصار اهم المناظرات الشيعة في شبكات الانترنت. دريسة وتلويك صفحة ده لیک دی الله په خاطر راته متوجي سي. دغه مولا دی دوی لشيخ مفيدنا اول لمبر مولا راوړی دغه الانتصار لدې ځای شروع کړه، امداس بیا پسیزو. اول مولا شيخ مفيد دا دی دوی دی مذهب معتبر شيخ مفيد. إن الأخبار قد جاءت مستفيضة عن أئمة الهدى من آل محمد صلى الله عليه وسلم. ويدير روايتنا بشمار راغل دي لإماماننا دي أهل بيتنا باختلاف القرآن وما أحدثه بعض الظالمين فيه من الحذف والنقصان. اوائل المقالات دی کتاب حواله مور کړی ده چې شیخ مفید په اوائل المقالات کې ویل همدغه کتاب بیا زه وروسته درته راښکاره کوم په یو نوي صفحه کې. یعنی صفت دغه قرآن اهل بیت وایي چې دغه قرآن هغه قرآن نه ده کوم چې په رسول الله را نازل سوی ده، ځکه په دغه قرآن کې بعضې ظالمانو حذف چینجز راوستی ده، نقصان کمی پکې راوستلی ده، ډېر شیانې ځینې ډیلیټ کړي، ډېر شیانې پکې اضافه کړي دي. استغفر الله. اول دغه کتاب الانتصار یو څلوېښت صفحې ته براسو
ابو الحسن العاملي دا داسي علماء دي سيدي سر خلق دي، دا عادي خلق ندي، دا دي سر خلق دي. ابو الحسن العاملي دوام وري دوام جايم دا بكي راغلي دويني دوام عالمي. بارس. اعلم ان الحق الذي لا محيص عنه بحسب الاخبار المتواتره الاتيه وغيرها دير بشمار متواتر روايتنا أن هذا القرآن الذي في أيدينا قد وقع فيه بعد رسول الله صلى الله عليه وسلم من التغيرات. فدغ قرآن كي سلامو سره ويوسده دي نبي عليه السلام لوفات نورسه ويبديك دير تغييرات راغلي دي. وأسقط الذين جمعوه بعده كثيرا من الكلمات والآيات. او په دغه قرآن عظیم شان کې چې چاره یو ځای کړی ده ډیر کلمات او ډیر آیاتونه یې جنې لري کړي دي، ډیر آیاتونه او ډیر کلمې لري کړي. استغفر الله. نعمت الله جزائري دا سیدم د ځان اهل بیتم بولی، دا آغا سيزي تاستا هميشه حوالي خكاركم دا نعمة الله الجزائري دا دي لوي محدث فقيه إمام دا دي توقوري ويتواتر دي وحي خبر دا سيكالا وقت جبريل عليه السلام دي قرآن ونزول بانديراتك كود نو أخبار المستفيضة بل متواترة بإشمار متواتر روايتنا الدالة بصريحها على وقوع التحريف في القرآن كاملا. وطول كامل قرآن كي تحريف راغلي دا چنجز راغلي. وكم كتاب أنوار النعمانية دومجل بديك سلرم ملا محمد باقر المجلسي عن أبي عبد الله عليه السلام قال إن القرآن الذي جاء به جبريل عليه السلام إلى محمد صلى الله عليه وسلم 17,000 آية. قال عن هذا الحديث دغ امام ويلسي دغ مجلسي واي بدي محمد باقر المجلسي دغ قرآن امام صادق عليه السلام ولا زر ايات نازل سوي او دا حديث سدا واي موثق دا وصحيح ده او بیا دلته واي فالخبر صحيح دا خبر روايه صحيح ده ولا يخفى ان هذا الخبر وكثير من الاخبار الصحيحه صريحه في نقص القرآن وتغييره. سدا قرآن ناقص وتغيير سوي انزم شيء ده بل صفحه تزوبسي. بنزم سلطان محمد الخراساني دا قول بنزم لايدا قال ديواي اعلم أنه قد استفاضت الأخبار عن أئمة الأطهار بوقوع زيادة والنقيصة والتحريف والتغيير فيه بحيث لا يكاد يقع الشك. ويبدي ويبوس بدي خبره سلا أئمة وأطهارنا دا خبره ثابتة دا بشمار روايتونو كيسي في القرآن كي زيادة راغلي نقصان راغلي تحريف راغلي تغيير راغلي دا. شفاقم العلامة الحجة السيد عدنان البحراني شفاقم الأخبار التي لا تحصى وهي أغا رواية تونسي بإشمارة دي أي أخبار التحريف يعني أغا رواية تونسي دي قرآن دي تحريف خبركي كثيرة وقد تجاوزت حد التواتر وإذا بيخش مادي سيدي تواتر يعني سيدي تواتر دي توای چې هیڅ شک او شبهه نه وي پکې او ډیر زیات وي وتجاوزت حد التواتر وایي تواتر لمرحله نه وي اخواته تیر سوي دي د څه شي قرآن تحریف سوی کتاب ده العیاذ بالله. خوش براسو دلته كبار العلماء الشيعة يقولون ده خپل ده حر دغه عاملي دي الاستبصار لكون كي دا لوی ملاد دي دوی وایي چې د موږ د علماو بأن القول بتحريف والنقصان القرآن من الضروريات مذهب الشيعة. يعني قرآن تحريف دلو عقيدة داوي للضروريات دي مذهب دي شيء وخبر هذا. سمعنا من ضروريات مذهب الشيعة يعني كتسو كويس زوق دغه قرآن منم او دا عقيدة نرم سي دا قرآن تحريف سوي داوي شيء نادا يعني داوس دلته مكتب سوق رازي اغوي سي زو دغه قرآن منم وایم دا تحریف سوی نه دا وی شی نه ده ځکه دي شیو دي مذهب له ضرورتونو خبره ده چې دی بوي سو دا قرآن تحریف سوی ده کوي وی دا شی نه ده ځکه تاسو ګوري من الضروريات مذهب الشيعة ومن هؤلاء العلماء دا وګوره دغه علماء وسرخي ابو الحسن العاملي
دی وای تحریف القرآن سیده دا وای بالکل ثابت ده. او دوم علامه الحجه السيد عدنان البحراني اغم په سوای سیده ثابت ده. دی وسوای دغه دا کتاب چې چالي کړی دی دوی ملا دات سوای اقول انا زوي وايا لا ادري ما اقول اذا كانت هذه الاقوال موثقه. زوي نيم خبر سي دغه اقوال يعني رختيادي كدروغ دي وسغوغسه اقول انا دي دوی دغه ملاسي دغه الاستبصار كتابي لكلي دا وي اقول انا زوي وايا لا ادري ما اقول اذا كانت هذه الاقوال موثقه واذا بدي نپوهيګم سي زدا وایم سي دا اقوال صحيح دي کنه دي. وقد رجعت ايها الاحبه دوستانو زوي واي را پسوما واي راغلما لاكثر هذه الكتب اكثريته دي كتابونو تا ووجدت النقولات صحيحة. نو دغه ټول خبرې می صحیح ورختونی وای راته ثابت سولې سي دا بالکل صحیح ورختونی خبرې دي. دا قرآن دی الله اصلي کتاب نه ده په دې کې چینجز او تغییر او تبديل پکې راغلی. استغفر الله. دا کتاب ده الفوائد الطوسية د دې کتاب 303 صفحه ده. دغ ملاي واي وورد النص الصحيح بأن القرآن الذي نزل على محمد صلى الله عليه وسلم 17,000 آية. صحيح رواية كيس القرآن ولا زر آيات. والموجود الآن نحو الثلث باعتبار العدد. دغ قرآن دريم برخة سيوسنا مسلمانان وسرد دو برخي نستا او کله سوای دی موږ مهدي عليه السلام رازي نو دای بټول قرآن راوړي. کله سوای وتواتر النص بأن المهدي إذا خرج يخرج القرآن بتمامه. اغه ټول قرآن براوړي. وس رب العالمین جل وعلا قرآن کې وایسي ام دغه قرآن په دې کې شک نسته. الله وایي دا قرآن ما محکم کړی ده. الله وایي د دې قرآن حفاظت او ساتنه زکوم. مسلمانانو دغه روایتونو که زه تاسو تخکاره کړم زه در باندې پوهیږم که یو 15 کتابونه نور تخکاره کړم نه درنه بندوي نو خدا د سپریږدم ځکه لیاقت دې نه لري چې څو کتابونه در تخکاره کړي. په خدای قسم کې لیاقت دې لري او نه په دې ارزي چې څوک علمي معلومات است درکړي نه ارزي ولا که په دې باندې ارزي. بالکل